زلمی خلیلزاد د حقانی شبکې او ملا برادر ډلو ترمنځ د اختلافاتو جزئیات خپاره او د برادر ډلې ته یې هیلې ښودلي. وخت مو بخیر، بشپړ راپور په دغه ویډیو کې وګورئ. د ویډیو له پیل وړاندې له تاسو لیدونکو هیلهمند یم چې د تازه خبرونو حقیقت لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نن سه شنبه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مستعفي شوي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تایید کړه چې د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات موجود دي. هغه له تلونیو سره په یوه تازه مرکه کې دا هم وویل چې دا اختلافات طبیعي او تر ډیره د طالبانو د حکومتولۍ د بڼې او پکې د نورو سیاسي لوریو د حضور د څرنګوالي په اړه دي. زلمی خلیلزاد د حقانی شبکې او ملا برادر ډلې د اختلافاتو په اړه د څو مسلسلو پوښتنو په ځواب کې څرګنده کړه چې حقانی شبکه د افغانستان په خیر نه ده. هغه په ورته وخت کې د ملا برادر په اړه مثبت نظر څرګند او په دې توګه ترې ملاتړ یې وکړ. د خلیلزاد په وینا برادر وطن دوست او د شرایطو په درک کولو حاکم مشر دی. زلمی خلیلزاد په مسلسله توګه د ملا برادر نوم د افغانستان د یو مشر په توګه یاد او په دې ډول ورته خپل ارادت وښوده چې د نوموړي دغه څرګندونې په غیر مستقیمه توګه له طالبانو ملاتړ ښیي. په دې اړه خپل نظریات را سره شریک کړئ. دا و د دې مهال تازه ویډیو تر نورو تازه ویډیوګانو ښې چارې.